سلامونه او خواږه احساسات. د یونیورسټۍ یا پوهنتون د وختو شپې وې. د رخصتۍ ورځ وه. زه له خپلې کمرې څخه راکښته سوم. د کوټې پر شاوخوا روډ د چاچا هوټل ډېر مشهوره دی. زموږ د ژوب شیراني او د جنوبي پښتونخوا د ډېرو سیمو مسافر ځوانان د دې هوټل له خوندورو چایو څخه ښه بلد دي. زه پخپله هم د چایو ډېر شوقي یم. له ما سره ناسته ولاړه کوونکي ملګري په دې ډېر ښه پوه دي. د چاچا له زوی سره مې روغبړ وکړ. د چایو د راکولو مې ورته وویل او د هوټل مخې ته پرتو کرسیو کې کښېنستم. په خپلو سوچونو او فکرونو کې ورک وم چې یو چا یو رېږدېدلی لاس راکړ او ښه په ډاډه زړه یې راته وویل چې یو کپ چای ما ته هم راوغواړه. له ما سره نږدې پرتو کرسیو ته مې اشاره وکړه او ورته ومې ویل چې کښېنه. د سړي خیرنې جامې پر تن وې او لاسونه یې هم هغسې رېږدېدل. نو مې ښه په مینه پوښتنه ورڅخه وکړه چې وروره څوک یې او د کوم ځای یې؟ سړي ویل زما نوم عبدالغفار دی. د رڼاګانو د ښار یعنې کراچۍ اوسېدونکی یم. ما خبره پسې ورغبرګه کړه چې ته په داسې حال کې یې نو دلته څه کوې؟ سړي اوږده سړه ساه واخیسته چې موږ له یو میډل کلاس لا منځنۍ درجې کورنۍ څخه تړون درلودی. په کورنۍ کې مې مور، پلار او موږ 3 ورونه. پلار مې ډېر ګرځېدلی او شریفه انسان و. د ورځې چې به څه ګټل هغه ټول به ماښام په موږ خوړل. په پرایویټ سکولو کې په موږ سبق وایه. ژوند ډېر ښه روان و. زما ډېر ښه په یاد دی. زه په 5م جماعت کې وم چې خبر راغی چې پلار مې په یو ټرافیکي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی. دې پیښې زموږ د کور ټولې شتمنۍ، ټولې خوشحالۍ او ټولې شادۍ له منځه یوړې. مور مې ډېره کمزورې سوه. موږ ټولو ورونو اسکولونه پرېښول. 2 ورونه مې په مسترخانه کې په کار ولګېدل. زه په ټولو کې کشر او نازولی وم نو ټوله ورځ به پر کور ناست وم. کله کله به له ملګرو سره د باندې ووتم. ملګري مې ټول همزول. زموږ په محله کې یوه ښځه اوسېده. له ډېرو لیرو ځایو څخه به ډېر شتمن خلک دې کور ته راته او له هغې څخه به سرعام سګرېټ اخیست. د ناپوهۍ وخت موږ ټوله ملګري هم ورشروع سوو. په دې سګرېټو کې چې کوم خوند و هغه بل یو ځای هم نه و. موږ نه وو خبر چې دې ښځې د خپل کاروبار د پرمختګ او د خپل کاروبار د پراختیا لپاره په دې سګرېټو کې نشهیي مواد ورګډول. تر څو چې زه په دې خبرېدم زه مکمل د نشې عادي سوی وم او زما بدن تر دې هم زورورې نشې ته ارزښت درلودی. تېرو 7 کالو څخه زه په کوټه ښار کې یم او وروڼو له کوره څخه راشړلی. ما به د کور قیمتي شیان په کمه بیه خرڅول ځکه چې یو نشهیي سړی تر هغه وخته د خپلوۍ او د رشتو په تقدس پوهیږي تر څو چې د هغه د بدن نشه پوره وي. وړې او غټې ټولې نشې مې کړې دي. له هغه وجې مې ټوله ورځ بدن ریږ دی. په ځان مې حال نه وي خو چې د مور او د پلار مینه را په یاد سي نو تر دې نشهیي سترګو مې هم اوښکې راځي. د دې خبرې له کولو سره یې په هغه رېږدېدلي لاس هغه خالي کپ پر مځکه کښېښوی. له ځانه سره بنګېدی او روان. موږ ولې دومره بېغوره یو چې موږ د خپلو را روان نسل دومره خیال نه ساتو چې سبا د عبدالغفار غوندې خلک ورڅخه جوړ سي چې نه په ژوندیو او نه په مړو کې شمار دي. تر بلې خوندورې ویډیو پورې اجازه ساتئ. الله